أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين د حضرت مریم علیہ السلام د پیدایش واقعه ذکر شولا داغی د کفالت تذکره وکړلې شو او بیا د هغې په عبادت خانه کې د زکریا علیه السلام دعا کول او د هغې قبلېدل د هغې تذکره وشوله نو ګویا چې اوس د مریم علیه السلام د مستقل زندگی شروع کېدلو نه پس یعنی د پیغلتوب نه پس چې دی نو هغه تذکره کوي فرمایي وَإِذْ او یاد کا هغه وخت قالت چې ووی الملائکتو پرشتو یا مریمو اے مریم ان الله اصطفاکی یقینا الله تعالی ته غوره کړي دې ځای کې یو بحث علماو شیړلی دی چې آیا مریم علیه السلام چې دا نبیه و او که نه وه نو دې باره کې جمهور علما فرمایي چې مریم علیه السلام چې دا نبیه نه وه بلکې دا ولیه او صدیقه وه او بعض علما د مریم علیه السلام د موسی علیه السلام د مور د دوی د نبوت قائل دي ځکه چې د فرشتو د چا سره خبرې کول یا د الله تعالی وحی کېدل دا د نبوت د علاماتو نه دي او دوی په باره کې دوی سره د الله طرف نه خبرې کېدل چې دا ثابت دي په ملائکو سره یا په وحی سره نو دغه حضرات د دغه نه استدلال کوي البته جمهور علما فرمایي چې نبوت ذمہواری ده الله تعالی صرف په نارینه‌و باندې اچولې ده البته مریم علیه السلام چې دا صدیقیه وه او دا د نبوت پسې ورپسې دویمه درجه ده نو فرمایي چې فرشتو مریم علیه السلام ته وفرمیل چې الله تعالی ته غوره کړي او ته غوره کړي د خپل ولایت لپاره او ته غوره کړي د خپل عبادت لپاره او دغه ناشنا نخا چې د بغیر د پلار نه الوات کېدل دي د دې لپاره الله تعالی ته غوره کړي وطهرکی او پاکه کړي تو د ګناهونو نه او د هر قسم عیب نه او فرمایي چې د حیض او د نفاس د دینه مریم علیه السلام پاکه وه واصطفاکی علی نساء العالمین او غوره کړي الله تعالی ته د عالم په ټولو زنانو باندې
په ټولو زنانو باندې حضرت مریم علیه السلام ته غورواله فضیلت حاصل لې دا د ټولو زنانو سیده سردار ده او حدیث شریف کې د مریم علیه السلام ذکر شوی دی چې د زنانو سردار زنانا او په ټولو زنانو کې غوره زنانا دا مریم علیه السلام ام عیسی علیه السلام غوره زنانه ده او دویم نمبر خدیجه بنت خویلد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه دوی ته په ټولو زنانو باندې فوقیت او فضیلت حاصل دی یو بل حدیث مبارک کې هغه فرمایي چې د ټولو زنانو کې غوره زنانه دا مریم بنت عمران او فاطمه الزهرا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او خدیجه بنت خویلد دا درې واړه چې دي دا د ټولو زنانو نه غوره زنانه دي او په یو بل حدیث کې ورسره آسیه امرات فرعون د فرعون ښځه آسیه د هغې ذکر هم راغلی دی نو دا څلور زنانه چې دي دا د ټولو زنانو د عالم نه غوره زنانه دي حضرت فاطمه الزهرا علیه السلام حضرت مریم علیه السلام او حضرت خدیجه الکبرى او حضرت آسیه علیهم السلام چې دا د ټول عالم په زنانو کې غوره زنانه دي یا مریم اے مریم اقنتی لربک دې مخکې آیت مبارکه کې د مریم علیه السلام صفات عظمت بیان کړلی شو چې دا الله تعالی غوره کړې ده او پاکه کړې ده او په ټولو زنانو باندې دې ته غوروالی حاصل دی نو دې آیت کې د مریم علیه السلام د بندګۍ تذکره کوي چې دا د الله تعالی بنده وه نو دې ته د الوهیت نسبت چې کم نصرانیان عیسایان کوي چې دا دریم خدای دی نو دا هغه غلطه وایي فرمای یا مریم اے مریم اقنوتی پر فرمان برداری کوا لربک د خپل رب نو ته د خپل رب فرمان برداری کوا ندینه معلومه شو چې دا په خپل رب نه دی بلکې د رب هغه فرمان بردار ده وسجودی او سجده کوا نو فرمان برداری کول سجده کول ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین د رکوع کوونکو سره دا ټول د بندګۍ صفات بیان کړل چې دغه مریم علیه السلام دا د الله تعالی هغه یو نیکه بنده وه نو دغه عیسایان چې کوم د الوهیت نسبت کوي مریم علیه السلام ته نو دغه سراسر غلطه ده و ایز او یاد کا هغه وخت قالت چوی الملائکتو پرشتو یا مریمو اے مریم ان الله یقینا الله تعالی چې دی استفاکی ورکړی تو
وطهرکی او پاک کړی تا واصطفاکی علی نساء العالمین او د ټول عالم په زنانو باندې غوره کړی تا یا مریم اے مریم اقنتی لربک د خپل رب فرمان برداری کوا واسجدی او سجده کوا ورکعی مع الراکعین او د رکوع کوونکو سره رکوع کوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د دې ناستې د برکته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي باران رحمت دپاره په اخلاص سره او په عاجزۍ سره دعا غواړئ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريا اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريا عاجلا ولا آجلا نافعا ولا ضارا اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين